بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو بهر یو ځل بیا باران وریږي او زموږ چې کوم د خیبر سکاوټس اوپن ګروپ ممبرز دي نو هغه ولاړ دي په خپل کار باندې، په خپل ارادې باندې الحمدلله په هغې کلک عمل کړی دی او د رمضان پیکج چې کوم هغه پروګرام دی نو د هغې تقریبا پیکینګ وشو، څه لږ ډېر پاتې دغه به انشاءالله تعالی مکمل شي. ولې دا کار ستړی کار دی، سخت کار دی، ګران کار دی، خو چې کله انسان د الله د رضا دپاره کار کوي نو هغې کې بیا سختي او نرمي او ګرمي دغه شي نه ني. د دې ممبرز ما سره ولاړ دي، کوشش کوم دې سره لږ ستاسو خبرې شریکوم. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی. څنګه حال جی؟ خیر دی؟ خیریت دی، الله فضل دی. عثمان صاحب دا راته ووایې ستاسو نن تقریبا چې میاشت برابره شوه د منډې تړلې وخې، اوس دا د رمضان پیکج د پیکینګ چې کوم دی دغه شروع دی، څه وشو؟ تاسو څه وایې؟ ستړی شوې که نه؟ الحمدلله نه یو ستړي او په خپل مرضۍ سره خوشحالۍ سره راځو او د سکاوټ ماټو خدمت دی نو دا هم دپاره ښه موقع ده، ټوله دنیا کې مسله ده، مونږ د خدمت ناره وهو نو دې نه ښه موقع مونږ له بیا کله په لاس راځي. نو الله دې وکړي چې مونږ له طاقت راکړي او مونږ د پوره خدمت وکړی شو. او د عثمان صاحب دا وینا ده چې کومه د سکاوټ دا واده ده نو په هغې کې زمونږ موټو دا ده چې خدمت به کوو او قدرمنو زمونږ په ټول ژوند کې داسې د خدمت موقع نه ده راغلی. نو الله پاک دې دې له همت ورکړي. شکیل صاحب تاسو څنګه یې؟ خیر دی؟ شکر دی چې د الله احسان دی، مهرباني. ستاسو هم تقریبا 10 ورځې وشوې په دې کار، څومره ستړي او د شپې چې څملې څه سوچ کوې؟ د سبا دپاره هم څه پلین وي؟ ډېره شکریه سر. زما او زما ټیم چې کوم دی دې چې کومه واده کړې وه نو په هغه واده باندې دی شروع دي کار کوي د شروع ورځې نه او انشاءالله چې تر کومه پورې دا حالت نه ټیک شوي زما ملګري، زه، زموږ ټیم او پېښور نیو دا ټول به انشاءالله مونږ تر اخرو ورځې پوره د خپلو چې کوم د متاثره خلک دي د دې پوره انشاءالله مرسته کوو انشاءالله. الله پاک دې وکړي د الله نه به دغه سوال کوو چې دا حالات الله پاک زر تر زره ښه کړي. دې کې یو ماشوم ولاړ دی شاهیک، ځکه چې په دې سکاوټ کې مختلف شاهین وي، بیا بوایز وي، بیا روورز وي، نو هغې هم په دې کې کار کوي. شاهیک ښه او جی دا راته وایي شاهیک ته خو د دې کاکاګانو نه ډېر ورکوټ یې که نه نو ستړی کېږي نه په کار؟ نه جی. څه جذبه دی د دې زړه کې څه وی؟ زموږ سر دا جذبه هم ده چې بس نورم غریبو خلکو سره نورم خدمت وکړو. د غریبو خلکو خدمت د شاهیک دا وینا ده قدرمنو چې د غریبو خلکو سره خدمت وکړو او د دې په کار راشو. نو زه به بیا همدغه کم ځوانان، ماشومان، میندې خویندې چاته چې زما د اواز رسی او زما د اواز اوري، زما په دې خبرو باندې پوهیږي نو انشاءالله تعالی دا هغه خلک دی چې زمونږ د ملک سباون دي، زمونږ د ملک فخر دی، زمونږ د ملک ویاړ دی، د پښتون قوم پہچان دی انشاءالله تعالی. نو دعا به دغه کوو چې الله پاک دا حالات په خپل فضل و کرم سره دا ټیک کړي او د دې خلکو کومې دا قربانۍ دي، د دې دا کومه منډه تړله ده، دا کومه مینه ده د ملک سره، د وطن سره، د خاورې سره، هغه کوم د مسلمانۍ فرض و هغې د پوره کولو چې دې کوم کوشش وکړو نو الله پاک دې دغه قبول او منظور کړي او الله پاک دې مونږ نور د آفتونو نه د امتحانونو نه وساتي. د خپل کیمرمین وسیم جان سره د پېښور نیوز نیو ټیم سره په لوی الله مسپارم. د الله په امان.